بسم الله الرحمن الرحیم د استخاری د موس کولو صحیح او اسانه طریقه څه ده. نن ان شاء الله تعالی په دې باندې خبره کو زکه چې نو سبا ډیر خلک داسې چې هغه کله کار شروع کی د هغې نه بعد چې کله په کار کې هغه ته نقصان ورسېږي نو هغه بیا پریشان او کچری موږ د هر کار د مخ کې استخاری موس کو استخاره کو نو ان شاء الله تعالی الله رب العزت په هغې کې زموږ لپاره خیر او برکت اچي. صحابه کرام څه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام با استخاره به موږ ته داسې زده کوله چې څنګه به د قرآن مجید آیتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته زده کوو. نو د دې نه دا معلومیږي چې استخاره څومره ضروري شی دی. او نن سبا کې اکثر کسان داسې چې هغه استخاري سنټري کولاو کړلی خلک زی فلانا مولوی صاحب د مال لپاره استخاره وکړه یا دغه شان د عامل پسې زمانه لپاره استخاره وکړه. نو استخاره به پخپله کوي ته پخپله کار کوي نو ته استخاره به ته پخپله کوي بل څوک تعالی استخاره نشي کولی. کچری کوله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام با صحابه استخاره کوله بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي تعلیمات څور کړلی صحابه ته په خپل داغي ترغیب ورکړي چې تاسو استخاره کوئ. د روان چې څومره د قیامت پورې امت ته ټول ته د تعلیم ورکړل ترغیب ورکړل چې استخاره بزان په خپل کوي. د دې اسانه طریقه ده سګران یو کار انسان په خپل کې نو هغه په خپل غل په کار ده چې استخاره کوي بل څوک استخاره نشي کولای. نو دا چې زیب زیبانه د استخاره سنټري کولا شوې دي دا صرف او صرف د پیسې کمایي دا نور پدې کې صح حقیقت نشته. بهرحال راځو استخاری مسترف ته استخاری مو ظاهره خبره ده 2 رکعات نفل او دا په هغه ټیم کې چې کله مکروه ټیم نه وي یعنی چې کوم وخت نور راخیږي یا بالکل زوال وي یا دا شان چې کوم وخت نور پنا کیږي غروب کیږي دا درې ټیم مکروه دي په دې کې تاسو استخاری مونږ نشئ کولای څه قسم مونږ هم نشئ کولای بهرحال څه قسم نفل وغیرہ نشئ کولای دا مکروه ټیم دي. نو د دې درې ټیمونو نه علاوه باقي شپه ورځې کې بس ټیم کې تاسو دا 2 رکعات نفل کولای شئ. دا 2 رکعات نفل د استخاری په امکاني نیت په څنګه کوي چې الله زده 2 رکعات استخاری نیت کوم د فلانا عمل لپاره یعنی دا کار ز شروع کوم کچری دا زما په حق کې بهتر وي الا دې طرف ته زما رهنمایي وي او کچری زما په حق کې بهتر نه وي نو الله د دینه مال پناه راکړي. بهرحال په دغه نیت وتاړو نیت نه بعد ظاهره خبره ده چې څنګه عام نفل کوي دغه طریقه ده عام نفل به دغه څه خاص ویلو ضرورت نشته چې 2 رکعات تاسو نفل وکړو سلام خواړو سلام نه بعد بیا دعا وغواړئ اے الله تعلیم ذاتی اے الله تعلیم الغیب ذاتی تا غیب علم دی چې روان سب مسائل زرا کار کوم د زماره لپاره بهتر دی یا بهتر نه دی ته قادر ذاتی ته قدرت والا ذاتی ستا په علم ستا قدرت کې دا خبره ده چې دا عمل زماره لپاره جایز دی عمل دا چې کوم ذکر کوم شروع کوم دا زماره لپاره د دنیا او د آخرت په حواله سره بهتر ریانه دی اے الله کدا کار زماره لپاره د دنیا او د آخرت په حواله سره بهتر وي زما په حق وي نو الله دې طرف ته زما زړه پیراو کی دې طرف ته زما رهنمایي کی اور الله کچري دا کار زما په حق کې بهتر نه وي د دنیا په حواله سره یا د آخرت په حواله سره نو الله دا کار سر تمرسوي او د دین زما زړه پیراو کی بل طرف ته دا دعا به وړي یقیني طور پر په عربي کې غټه دعا ده غدا سونه شي غوښته دغه چې خلاصه د غماس تاسو مخه بیان کړه چې د الله رب عزت مخه خپل محتاجي دی ول چې الله زما محتاج یم ما سره علم نشته الله تعلیم ذاتی چې دا کار زما په حق کې بهتره دی مخکې ته قدرت والا ذات استا په علم کې دا خبره ده که دا کار زما په حق کې بهتره وي نو الله دې طرف ته زما رهنمایي کوي سما زړه دې طرف ته او کچري زما په حق کې بهتر نه وي استا په علم کې دا کچري زما په حق کې د دنیا او د آخرت په حواله سره بهتر نه وي نو الله تعالی د دین زما زړه چې کوم دی بل طرف ته پیراو کې او دا کار سر ته مرسوي دغه دعا وکړي او بیا څه ضروري نه ده چې بیا به تاسو په خوب کې داسې دغه راځي خوب بینه یا نور به تاسو داسې څه نشانی ظاهره کیږي د دې صحیح حیثیت نشته بلکې تاسو زړه چې به دغه دعا نه بعد کم طرف ته مایل شو کم طرف ته مطمئن شو کول طرف ته مطمئنو هغه کارو کې کو کنه کول طرف ته مطمئنو نو بیا مې کوي سمجھ کې خبره دي چې یو ځل تاسو وګ بیا تاسو یو طرف ته رهنمایي نه کیږي نو بیا وکي و ځل تاسو دا عمل کول شي مسلسل د هغه نه بعد یو ظلم کول شي مثال تور پر یو ځل تاسو شر صدر وشي یعنی یو طرف ته اطمینان وشي نو هغه باندې عمل وکړي کچري نه کیږي چې تر څو پورې تاسو ته نه کیږي نو تاسو مسلسل دا عمل کوئ ان شاء الله تعالی بیا چې وو پیرونه بعد چې تاسو د عمل کو و ځل د هغه نه بعد بیا چې تاسو کوم طرف ته رهنمایي وشو بیا پاغه باندې تاسو اطمینان قلب وکړو هغه کار کولو طرف ته وي وای کوي نو کولو طرف ته تاسو زړوي نو بیا هغه کار مکوي. بهرحال امید کوم چې دا د استخاري د موزه طریقه به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.